السلام علیکم لر و بر افغانانو، څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې زموږ ستاسو یو قهرمان، یو نر افغان، یو نر پښتون عارف وزیر په شهادت ورسېدو. انا لله و انا الیه راجعون. ما خو په روژه کې وعده کړی چې زه به خپله خوله باندې کنټرول ساتم، خو زه تاسو ته لر و بر یو افغانانو یو خبر راته کوم چې ژوند دوه رقمه تېرېږي. یو د بېغیرتوب، د دوستوب، د غلامتوب ژوند تېرېږي، یو د غیرت او د مړانې ژوند تېرېږي. دا پنجابي ریاست، دا دهشتګرد ریاست، دا انګریزي ایالت، دا د امریکې او د برطانیې او د قیدیانو مشترکه ریاست تاسې نه پرېږدي، ولاکن یو هم پرېږدي. راځئ چې یو ملي قیام وکړو، راځئ چې لر او بر افغان ټول ودرېږو، راځئ چې موږ او تاسې دا ووایو چې اسلام آباد نیسو، اټک نه اسلام آباد نیسو. که دا تاسې وننو په 10 ورځو کې زه د خدای راستي دی. عدم تشدد فخر افغان باچا خان بابا ویلو، قربان شم تی، خو فخر افغان باچا خان بابا سره په بابړه کې څه وکړه؟ دا موږ نه پرېږدي، نه زموږ کلتور پرېږدي، نه زموږ دستور پرېږدي، نه موږ یو شی زموږ نه پرېږدي. په هغه صورت کې پرېږدي لر او بر افغانانو پښتنو چې دې ته کم پرتوګ تاسې اغوستی او لنګ هم ترې ایستلی و، هغه لنګ به اچوئ، بېغیرتوب به اختیاروئ، خپل تاریخ به هېروئ، خپل هر شی به هېروئ، بیا تاسې دا پرېږدي. ولاکن بغیر د دې نه علاوه پرېږدي. تاسې به ټول وژني، تاسې به ټول بېعزته کوي. که زه خو د اشرف غني په ځای وی که نه، زه د اشرف غني او د منظور پښتون په ځای نن ما ملي قیام اعلان کوو او ټولو ته میل چې راوځئ، لاره تکبیر او الله اکبر، راځئ ورځئ په اسلام آباد وانې، بله لار تاسې سره نه پاتې. موږ دا شهید به زموږ ورور انقلاب جوړوي او دا شهید به زموږ انقلاب جوړوي. کله به دا انقلاب موږ وګورو؟ راځئ چې سره یو شو. دا په خدای راستي دی چې ګوره تاسې خو د هندوانو نه بدتر ناستئ که نه. هندوانو ورسره څه وکړه؟ بنګلادیش یې ترې واغستو، کشمیر یې ترې واغستو، روزانه د دې 4 او 5 پوځیان وژني. موږ او تاسې چې یو تاریخ لرو، د احمدشاه ابدالي بچی نیو، نوسی نیو، څه تندر په موږ پرېوتی. راځئ چې یو ملي قیام وکړو، راځئ چې ورځو لاره تکبیر او الله اکبر اسلام آباد موږ او تاسې ټارګټ کړو، نه اټکه. که په دې خالي په دې کوتک او په تش لاس باندې تاسې د دې نه منډې ونه باسلې او دا اسلام آباد دې ونیو، زه او د خدای راسي په دې نه کېږي. عدم تشدد ختمې شوې دا خبرې نه پرېږدي، نه ستا عزت پرېږدي، نه ستا کلتور پرېږدي، نه ستا دستور پرېږدي. هغه راغلی دا انګریز جوړ کړی دلته دې دپاره دی چې تا انګریز له شکست ورکړی چې هغه بدلېده نه والي، په یو شکل دې نه پرېږدي. ولا چې دا باجوا په کابل په تاخ هم کښېنی، که بیا هم تا پرېږدي، نه ستا عزت پرېږدي، نه ستا ځوانان پرېږدي. نوره خوښه خپله دغه یو ملي قیام په کار دی. زه خو د دغې خوښمن یم. لاره تکبیر او الله اکبر او راځئ چې په اسلام آباد